د هرات له ښاره ولسوالۍ څخه د دیني علومو د ټولګیو څه د پاسه 320 تنو ځوانانو په ګډون د قرآن کریم وپیژنئ تر نامه لاندې سیالۍ ترسره کړې. د دې سیالیو تنظیم کوونکي وایي د دې سیالیو د پیلولو موخه په تنکیو ځوانانو کې د دینی علومو وده او د اصیل قرآنی فرهنگ وده ده. اشتراک کننده ما از مرکز شهر و ولسوالی های ولایت هرات تقریبا از 30 حلقه به تعداد 320 نفر ما اشتراک کننده داشتیم. میار مسابقات این بود که باید زیر 18 سال باشه، چون سطح سوالات اینقدر زیاد سخت نبود که بالاتر از 18 سال اشتراک داشته باشند و ما این مسابقات مختص برای نونهالا و نوجوانایی که در حلقات قرآنی مصروف فراگیری علوم قرآنی هستند، یکی از شرایط همی بود که باید شاگرد بر حال دارالفاظ باشند. این دومین دور مسابقه قرآن را بشناسید است. یک مسابقه دیگه هم برگزار شد که تعداد شاگردان یعنی اشتراک کنندگان قبل از حال کرده بیشترتر در سن مسجد جامع بزرگ شهر هرات گرفته شد و انجمن اجتماعی حافظان و قاریان قرآن کریم ولایت هرات مدت چند سال است که فعالیت دارد در تمام عرصه ها. نه تنها اکتفا کنند در بخش حفظ قرآن عظیمشان، همچون مسابقات ندخونی، نشید و آذان و همچنین مسابقات دیگر بخش حفظ قرآن عظیمشان دارند. انشاءالله که از این به بعد هم مسابقات دیگری هم خواهیم داشت. د تنظیم کوونکو په وینا په دې ازموینه کې د ګډون کوونکو له جملې څخه په 10 هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې لوړې نمرې ترلاسه کړي. د دې سیالۍ ګډونوال هم د دې سیالۍ په ترسره کولو خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې ډول کړنو ترسره کول به د قرآني علومو د ترلاسه کولو لپاره لا نور هڅونه ورکړي. باعث انگیزه ما جوانان می شود که بیشتر به قرآن کریم روی بیاوریم و دستورات آن عمل نماییم و باعث می شود که فرهنگ قرآنی در جامعه تقویت یابد. د یادونې وړ ده چې وخت ناوخت په هرات ښار کې د دا ډول قرآني سیالیو د زیات شمیر ځوانانو په حضور سره ترسره کیږي.